لومړنی سوال په دې نشست کې ورور کړی دی وی یو کس راته دا خبره کوله او هغه د دنیوي سبقونه وی ډېر ویلي وی ما ته دا وی چې دې ږیره پرېښودو باندې چې دا ږیره پرېښودل لازم دي په دې هېڅ دلیل نشته بلکې دا ږیره پرېښوده دا د عربو عادت دی او پخوا به عربو دا ږیرې پرېښودې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم پرېښودې ده نو دې خبرې باره کې تاسو څه وایئ الجواب اول دا خبره یاده کړئ چې کله سړی دنیوي سبق ډېر ووایي او د الله نه یره پکې نه وي نو دی اکثر په ګډوډو سره شي موږ ټول نه یادو هغه یادو چې د الله نه نه یېرېږي اوس دا ډېره خطرناکه خبره ده چې دا د عربو عادت و لکه داسې ډېر عبادت دې قسمه خلکو دا علمانیان لیبرل خلک او بیا چې د ملحدینو نه متاثره او یا ملحدي د هغوی د ډېرو عباداتو په مقابله کې دا جواب وي لکه ته ورته وایي چې زنانه به پرده کوي وي پرده د عربو عادت و نارینه به ږیره پرېږدي ږیره چې وي د عربو عادت و او بیا داسې ډېر عبادت به تا ته دا ذکر کوي به جواب کې وایي دا د عربو عادت و ټول دین دله په دې باندې نړۍ وي دا د عربو عادت و په عادت کې او په عبادت کې فرق دی عادت کې چېرته الله او د الله پیغمبر دا نه ویلي چې دا کوئ په دې کې ثواب دی او نه دا ویلي چې دا لازم دی او دا خبره دوی په دې کې دا خبره صحیح ده چې عربو کې دا عادت و دیزې پورې دا خبره صحیح ده خو بیا دغه عادت چې عربو کې و شریعت هغه څه وګرځو عبادت یې وګرځو او دا خبره صحیح ده چې عربو کې دا عادت و پخوا نه هغوی به ږیرې پرېښودې او دا خبره مې یاده کړئ دا زموږ طرفونو ته چې را کومې علاقې دي پخوا فارس او خواوشا دوی د پخوا نه د عادت و ږیرې به یې خریلې او برید به یې اوږده پرېښودو پخواني عرب جاهلان مشرکان هغوی به دا خبره کوله وي سړی هغه سړی دی چې په مخ یې ویښته یي ږیره بلکې د دې عربو په تاریخ کې پخواني تاریخ کې دا خبره هم شته چې هغه سړي له به یې لور نه ورکوله چا په مخ به ږیره نه وه او دا به وي زه خپله لور سړي له ورکوم جواب د دې خبرې ږیره پرېښوده دا واجب دی په دې کې ضرب برابر شک زموږ نشته الحمدلله ضرب برابر شک په دې خبره کې زموږ نشته څنګه واجب دی یوه دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده دا خبرې واورئ او دلایل به ورته پته وي چې واجب دي که نه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه دي ثابت په یو صحیح حدیث کې چې هغه د ږیرې نه یو ویښته لرې کړی په یو صحیح حدیث کې ته نه دي ثابت ږیره پرېښوده دا د ټولو پیغمبرانو طریقه ده څومره پیغمبران چې دنیا ته راغلي دي د ټولو ږیرې وي دلایل واوره په دې باندې چې دا واجب دي بلکې جمهور العلما او په دې کې د څلور مذهبونه هم داخل دي د هغه ټولو دا قول دی بلکې امام ابن حزم رحمه الله په دې باندې اجماع را نقل کړې ده وایي په دې مسله باندې د امت د علماو اجماع ده چې ږیره پرېښوده واجب دي اجماع پرې ده دلیل څه دی لکه ډېر دلایل دو خاص یو څو ته ذکر کوم صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جز الشوارب برید واړه کوي سپکې کوي وارخو اللحا او ږیرې زوړندې کوي خالف المجوس د مجوسو مخالفت کوي ما تاسو سره اکثر مخکې وایي چې د پوخانه د مجوسو فارس والا د ایران د خواوشا د علاقې او ایران د پخوا به ټول ته فارس وي د دوی د پوخانه د طریقه وه چې برید به یې غټول او ږیرې به یې خریلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دوی مخالفت کوي ږیرې غټې کوي برید واړه کوي او دې ځکه امر دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په صحیح مسلم کې حدیث دی بل یو حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوي
وفروا اللحى دا ګیرې ګڼې کوي واحفوا الشوارب او برید سپک کوي. په روایت کې راځي دا په صحیح بخاري کې دی انهکوا الشوارب واعفوا اللحى دا برید سپک کوي واړی کوي او دا ګیره چې دی غټه کوي ګیره معاف کوي. نو دا ټول په دې دلالت کوي دا خبره او داسې نور روایتونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې نهکوا الشوارب دا برید سپک کوي او دا ګیرې معاف کوي او ګیرې زوړندې کوي. دا ټول دلالت کوي په دې باندې چې ګیره پرېښودل واجب دي ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر د وجوب دپاره وي.